سهار 9 بجې د چلنګ موسسې په دفتر باندې ځانمرګي برید وشو چې دغه موسسې د دفتر نه د 3 مرسیډیز موټرې د وتو په حال کې وي چې د ماشومانو بکسې بار کړي وي او ځانمرګي بریدګر راورسېد. اول د کورولا موټر په واسطه د مرسیډیزو ته انفجار په دې دفتر په دروازې کې ورکو او بیا 3 ځانمرګي د دې دفتر په ودانۍ ورننوته چې جنگ فعلا هم جریان لري او تاسو عملا ګورئ. زود دیگه زود دومره دو کسان چې دومره مخلوق دا په دوره طرفه نه خانم دیگه نه خانم پرتاش نه خو ډېر دومره ضرور نه ده داسې که زه یو شاید موبایل باندې وخت مې ورلا ویلی نن سهار شاوخوا 9 بجې د ننګرهار په درېیمه ناحیه کې دلته د سیف د چلډرن کوم دفتر چې په ختیځ زون کې موقعیت لري په دوی باندې نن 3 ځانمرګو برید کوونکو حمله کړې ده چې اوس هم تاسې په تصویر کې ګورئ چې امنیتي ځواکونه راغلي دي او په ساحه کې لا اوس هم جنګ روان دی لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ. دلته افغان ځانګړي ځواکونه راغلي دي او دوی هڅه کوشش کوي چې دغه ساحه له هغه مخالفینو یا هغه حمله کوونکو پاکه کړي چې دوی د سیف د چلډرن دفتر ته داخل شوي دي. عیني شاهدان وایي سهار 9 بجې وي چې 3 ځانمرګو برید کوونکو پر همدغه دفتر حمله وکړله او دا حمله په داسې حال کې وکړله چې دغه دفتر 3 مرسیډیز موټر چې د کوچنیانو یا د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره بکسې او کتابونه بار کړي وو چې پر همدوی حمله وکړله. د عیني شاهدانو په وینا لومړي ځانمرګي برید کوونکي د همدغه دفتر په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړله او نور دفتر ته داخل شول. اوس هم د امنیتي ځواکونو او هغه کسان چې دغه دفتر ته داخل شوي دي دوی ترمنځ متقابل ډزې کېږي. ویل کېږي چې د پیښې له ځایه 11 ټپیان د ننګرهار عامې روغتیا روغتون ته وړل شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي هم دغه پیښه تاییدوي خو د نورو جزیاتو په اړه څه نه وایي. هغه مې نیولی